په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. مینوالو کتون زه یم ستاسو کوربه ستاسو ملګری عبدالله جان حسرت او تاسو به ګورئ په پښتو کار ټي وي باندې ما سره زما دا خپرونه رښتیا څه دي. مینوالو کتونکو 2000 کال تیر شو. په دې کال کې کمې اهمې پېښې راغلي دي چې د هغې زمونږ په معاشره زمونږ په کلتور باندې زمونږ په معیشت او تعلیم باندې زمونږ په سیاست باندې او په عالمي دنیا کې د هغې په عالمي سیاست باندې څه اثر دی، په عالمي معیشت باندې به څه اثرات پرېوځي، د صحت په حواله باندې به څه اثرات پرېوځي. په دې حواله باندې موږ نن خبرې اترې کوو په دې خپرونه کې او تاسو به ما سره ګورئ زما دا خپرونه. زه به ټولو مخکې دا درخواست او اپیل کوم چې کوم کتونکي زموږ دا خپرونه ګوري او خوښه شي د هغې د پښتو پوینټ ټي وي ضرور سبسکرایب کړي، د ټلۍ په بټن باندې ګوته کړي. د دې سره زموږ ټولې ویډیوګانې او زموږ خپرونې هغې کتې شي او هغې ته راځي. ما سره په نننۍ خپرونه کې زما میلمانه دي. ټولو اول مولانا عبدالله جان صاحب یو سترګور صحافي دی، حالاتو باندې خبر دی، تجزیه نګار دی. مولانا عبدالله جان صاحب په خیر راغلي زموږ خپرونې ته ستړی مشئ. زما دویم میلمه عبدالله دی، دی هم یو جهان دیده بنده دی، صحافت سره تعلق ساتي. عبدالله صاحب په خیر راغلي زموږ خپرونو ته ستړی مشئ. ټول اول مولانا صاحب دا راته ووایه چې په دې 2000 کال کې چې لګیا دی تیر شو، دې کې څه داسې اهمې پېښې زموږ وطن کې راغلي چې ستاسو نظر کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عبدالله جان صاحب ټول نه مخکې خو زه ستاسو او د پښتو پوینټ ټي وي شکریه دا کوم چې تاسو مقرره کړله چې د 2000 چې کوم دا کال تیر شو د دې بابت کې خبرې وکړو. چیرمین صاحب د 2000 کال د ټولې نړۍ دپاره ډېر د خفګان او ډېر د بدو حالاتو سره مخ کال و. په دې کې یو نوې وبا کرونا په نوم باندې منځته راغله چې هغې د ټولې دنیا پایه جام کړله، معیشت یې په ټپه ودرو او خلک یې کورونو کې بند کړل. د دغې کرونا وبا له کبله د ټولې دنیا سیاست، معیشت او کلی نظام هغه متاثره شو او ډېرې غټې تبدیلۍ منځته راغلې. اقتصاد دې حده پورې ورسېده چې د ټولې دنیا چې کوم اقتصاد اشاري د انډکس دی هغه لاندې راپرېوتې او بینکونه دیوالیا شو. په عام انسان باندې دومره پورې بد اثرات مرتب شو چې شوارزونه کورونو کې خلکو لوږې تېرې کړلې. دغه شانتې په سیاسي لحاظ سره هم په ټوله دنیا باندې ډېر عجیبه غوندې اثرات مرتب شو. هغه نړۍ چې د یو بل سره هر وخت کې په یو جنګ کې مبتلا وه، هغوی یو بل اوږې ورکړلې او یو بل سره د کرونا وبا خلاف په یو فرنټ لاین کې د دې د مخنیوي لپاره تګودو کوششونه او ملاتړ یې وکړلې. دغه شانتې په نظام معیشت او نظام سیاست سره سره په تعلیمي نظام باندې ډېر بد اثرات مرتب شو. تعلیمي ادارې بندې شوې، زده کوونکو زده کړه بنده شوله او په کورونو کې طلبه او طالبات کېناستل. د دغه شانتې د دې سره نور چې کوم نظامونو د نړۍ هغې ته هم ډېر بد اثرات ورسېدل. خو د دې کرونا وبا یو ښه اثرات هم دا مرتب شو چې په ټوله نړۍ کې په قوم کې د یووالي او د اتحاد یو جذبه پیدا شوله. خلکو د یو بل سره د زړه د پولې او د زړه د اخلاصه مرستې وکړلې. خوراکي مواد یې تقسیم کړل. هغه خلک چې د هغوی شتمنو او کوم غربا او مساکین او کمزوري طبقاتو د هغوی سره امدادونه وکړل. د خدمت خلق یو جذبه هم راوپارېدله. او دغه شان چې کله د کرونا وبا د وجې نړۍ بنده شوه، خلک کورونو کې بند شو، اقتصاد بند شو، کارخانې بندې شوې، ګاډي پایه ودرېدله،
نو لوګي بند شو دنیا نظام الله پاک چې کوم هغه اوزون کې سوراخ راغلی او دنیا ډېره ګنده شوې وه هغه اوزون سوراخ هم د دغې وجې د دغې کبله واپس بند شو او نن ساینس حیران دی ساینسدانان حیران دي چې دې کرونا وبا چې ډېر لوی بد اثرات مرتب کړي نو د دنیا په نظام باندې دا یو ښه اثرات مرتب شو چې د اوزون هغه سوراخونه بند شو. مولانا صاحب کرونا وایرس وبا ده او یقینا چې په معاشره باندې او په خلکو باندې ډېر بد اثر دی خو که زه سوچ کوم او ګورم نو د دې کرونا وایرس له کبله تاسو به ګورئ چې په دنیا کې د اسلام حقانیت یو طرف ته هغه په خلکو باندې په انسانیت باندې واضح شو لکه پرده چې د لازمي څیزو په یورپ کې او بیا په زموږ په ګاونډي ملک بھارت کې نارینه و کپړې چولي زنانه و کپړې غورځولې وي چې کله کرونا راغله نو کرونا یو ښه وبا وه او ډېره لویه تباهي راوستله معیشت سیاست تعلیم او صحت هر څه متاثره شو دې سره سره ټولو نرو ښځو ته یې ماسک ور واچو بیا د صفایي چې دا د اسلام حقانیت دی چې صفایي نو صفایي در بیا ټول خلک مایله که لاسونه وینځئ صفایي کوئ د دې مرض نو په دې بد کېږي تاسو زړه څه وایي چې یاره واقعي دا د اسلام حقانیت دی څیز او د الله له طرف نه دا یو داسې څیز راغی چې هغه خلک چې کوم خلک غیر دینه وو هغوی د اسلام په حقانیت باندې یقین نه و هغه یقین یې ورته جوړ کړو یقینا اسلام یو دین فطرت دی او الله پاک دا د دنیا ته وښودله چې دې حق دین کم تعلیم دی هغه هم برحق دی او الله پاک خو د نن نه 1900 کاله مخکې د نبي علیه صلات وسلام مبارک محمد عربي صلی الله علیه وسلم هغه تعلیمات موږ ته راکړي چې ان الله يحب المتطهرین الله پاک پاکیزګي او صفایي کوونکي خوښوي دا وایرس او دا نور بد اثرات چې د دې ګندګونه راوچتېدل او دا کرونا هم د دغه ګندګونه منځ ته او مخې ته راغله نو چې څوک کوم قوم په انفرادي لحاظ سره او په اجتماعي لحاظ سره صفایي کوي پاکیزګي د اندرون او بیرون اختیار کړي هغوی ته به دا کرونا وبا نه لګي هغوی ته به دا بیمارۍ نه راځي او دغه شانتې دې پاکیزګي او طهارت چې د الله حکم دی د دې بیمارو خلاف به دکې امیونټي سیسټم مدافعتي نظام د طهارت په وجه باندې مضبوط او قوي وي نو ستاسو خبره کې ډېر لوی وزن دی چې الله سبحانه وتعالی په دې 21مه صدۍ کې د اسلام حقانیت ټول دنیا ته څرګند او ورسېره کړه او ټول دنیا په دې باندې د اسلام حقانیت هغوی تسلیم کړه او که تاسو کتل چې په یورپ کې ډېرو خلکو د الله کلامونه سینو سره ولګول په سجدو پرېوتل اگر چې هغوی ته د لمونځ الفاظ نه یاد اگر چې هغوی ته د الله د کلام الفاظ نه یاد آیتونه خو بیا هم هغوی سجدې ولګولې بار ته راوتل او په سوونو نه په لکونو خلک د کرونا وبا پر کرایسس کې اسلام قبول کتونکو 2000 کال لګیا دی تیر شو په دې کال کې ډېر اهمې واقعات راغله په هغې باندې یو باندې به موږ خبره کوو زموږ دې وطن کې د حکومت خلاف تحریک شروع شو پی ډي ایم 11 پارټو اتحاد جوړ شو دې سره د طالبانو چې کوم تاسو ګورئ مذاکرات شروع دي په عالمي سطح باندې بیا امریکې خپل فوجونه د عراق نه او د افغانستان نه هغه واپس راوغوښتل سیسې راوغوښتلې دې سره سره زموږ په علاقایي مسایلو کې هم چې کومه دلته ډېرې په هغه چې موږ ورته وایي د برنچ ایشوز دي په هغې کې د دې علاقې د دوو سیاسي ګوندونو مسلم لیګ او د پي ټي آی ترمنځ کلیش یو سلسله شروع شوه چې دا زموږ د دې علاقې برننګ ایشو ده دغه رنګې ګراني په ډېر لوی زور باندې دا په دې کال کې ګراني ډېر زور بیا مونږ ته دی نو دې باندې به مونږ خبرې کوو عبدالله نه به زه تپوس کوم عبدالله پي ډي ایم جوړ شو 11 پارټۍ په اتحاد کې شاملې شوې په دې کال کې یو تحریک هغوی شروع کړه تحریک داسې مرحلو کې راغی چې استعفاګانې هم لګیا دي ټولو سیاسي جماعتونو هغه د خپلو لیډرانو سره جمع کړي دي څه محسوسوئ چې د دې اتحاد به نتیجه څه راوځي مهرباني چې تاسو ما د خبرو کولو موقع راکړه زه د پښتو پوینټ ټي وي شکرګزار یم زه خپل مینوالو ته دا یو ریکویسټ هم کوم د خپلو
خبرو په آغاز کې چې تاسو مهرباني دا وکړئ چې دا پښتو پوینټ ټي وي چینل چې کوم دی دا تاسو سبسکرایب کړئ چې تاسو ته کوم تازه ترین کوم خبرونه چې هغه تاسو ته بر وخت رسي. زه به ستاسو سوال جواب طرف ته راشم کله چې الیکشن وشو په دې ملک کې، نو هم دا پارټۍ وې دا ټولې پارټۍ وې چې دوی چغې والې چې الیکشن کې داخلي شوې ده او موږ دا الیکشن نه منو، دې کې د ایجنټو لاس وده. خو زه دا وایم کو فرض که لکه دا ټولې پارټۍ چې اوس کومې رایودې شوي که چېرې دوی د قوم خیرخواهي نو دوی په هغه ټیم کې اسامبلو ته ولیدله، اسامبلو کې حلف ولې اغوستو. زما پوینټ 1 نمبر دا دی چې دوی حلف نه اغوستو، بس واپس به بیا الیکشن وشو. او غالبا چې دا پوینټ مولانا بدررحمان صاحب ویلیو، خو دا نورې پارټۍ ورسره په دې باندې متفق نه وې. د هغه خبره اوس ریښه کېږي، روانه ده، د نورو پارټو ته ظاهرېږي چې الیکشن کې داندلي شوې، تر څو پورې چې د پی ډي ایم تعلق دی. نو دې نه مخکې سینټ کې چې کله د سینټ په چیرمین باندې هم دا پارټۍ وې، دا ټولې پارټۍ وې، دوی راټول شوي وو، تحریک عدم اعتماد یې پرې راوړی و. په انټ کې لاس چوت کو چې کله الیکشن رزلټ راغی نو بیا څوک ووټ ته رانه، څوک یو خوا لاړه، څوک بل خوا لاړه، بیا هم حکومت هغه وګټو د سینټ د چیرمین هغه. نو په دغې باره کې دوی سره لکه د عوامو فکر یا د عوام دوی به په هغه ټیم کې حلف نه اخیستو. حکومت هم دا په خپله مني چې مهنګایي شته. کله چې تېر شوي ګورنمنټ چې ختم شو، غالبا چیني په 60-70 روپۍ باندې کیلو، اوس ورشه 120 نیم په نیمه مهنګایي سیوا شوې ده. دغه شان وړو ته راشه، دغه شان وړو ته راشه، دغه شان ګیس ته راشه، دغه شان بجلی ته راشه، هر طبقه د هغې نه متاثره شوې په ګرانۍ کې. مولانا صاحب پی ډي ایم تحریک روان دی او د پی ډي ایم 1 پوینټ ایجنډا ورته زه یم هغه دا ده چې د الیکشن کې داندلي شوي او په الیکشن نتایجو باندې زمونږ پوځ او اسټابلیشمنټ او مراد د ملیټري اسټابلیشمنټ دی چې دا پې اثر انداز شوی دی. یو طرف نه اپوزیشن والا وایي چې پوځ په نتایجو باندې اثر انداز شوی دی، بل طرف نه حکومت چغې وایي چې بھائی سیاسي حکومت او پوځ ایک پیج پر ہے. بل طرف ته زمونږ د پوځ مشران دا چغې وایي لګیا دي. تاسو به اورئ چې سیاسي حکومت اور پوځ ایک پیج پر ہے. دې ضرورت څه دی؟ ان کې د ډیوټۍ تعین شوی دی، زما پوځ دی په صحیح معنو کې په صحیح چې کومه ډیوټۍ عین تعین کړی دی او ډیوټي لیکئ. نو چاته زه وایم چې بھائی ایک پیج پر ہے، حکومت د خپلو مفادو دپاره چې فوج ہمارے ساتھ ہے ایک پیج پر ہے، دا بل دی فوج یې په نتایجو باندې اثر انداز شوی دی. نو دا خپل ادارې موږ په خپله بدنامو کوي او لګیا یو موږ د ادارو د قام ترمنځ یو لوی خلیج جوړه. ستاسو څه خیال دی چې داسې نه ده دې به نقصان نه دی وطن ته؟ او کوم وطن کې چې ادارې تباه شي، د کوم ریاست ادارو د قام په منځ کې لوی خلیج پیدا شي، اختلاف پیدا شي، په یو بل اعتماد پاتې نه شي، نو هغه وطن د تباهۍ لپاره خو بیا د دښمن ضرورت نشته. چیرمن صاحب د بده مرغه زموږ ادارې د ډېره وخت راسي په ملکي سیاست کې لاسوهنې کوي او د دغې وجې موږ څونه مارشلاګانې دا برداشت کړې او ملک ته څومره نقصان ورسېده په سیاسي لحاظ سره، معاشي لحاظ سره د دې لاسوهنو د وجې. نو ستاسو خبره کې ډېر وزن دی چیرمن صاحب چې دا د قوم او د ادارو منځ کې ډېر لوی خلیج د دې خبرو وجې پیدا شو او لګیا دی پیدا کېږي. ټولو ته زموږ دا اپیل دی چې د خدای لپاره 2020 کال چې کوم تېر شو په دې کې چې کوم ادارو یو بل سره د اختلافات منځته د قوم سره راځي چې د 2021 کې دوی عزم صمیم وکړي، اراده وکړي چې د کوم عین حل چا چوچت کړی چې په هغې باندې ثابت قدمه او عمل پیرا پاتې شي، د عمل په ترقیو کې خوشحالي به راشي. ججز خپل جوډیشري راټینګه کړي چې هغوی کوم حل اخیستی دی چې هغه خپل کار وکړي. کوم چې زموږ اسټبلیشمنټ دی چې هغوی د کومې خبرې حل اخیستی دی چې د خپل وطن پاسداري وکړي، د خپل نظریاتي بنیادونو صلاحیت حفاظت وکړي، هغه په هغې باندې ټینګ پاتې شي. دغه شان زموږ سیاستدانان په سیاسي لحاظ سره د خپل چې کوم حد په هغوی اوچتوي چې د ملک او قوم به موږ وفادار اوسېږو، د ملک او قوم وفادارو ته به موږ نقصان نه
بحث چې هغه دا خپل حل پاسداري وکړي او دا د ادارو او د قوم منځ کې ستاسو خبره ټیک ده چې کوم خلیج روان دی او ستاسو نظر دی د ټول قوم په نظر دی دا پر روانو ورځو کې په 2021 کال کې داسې پاتې شو نو دا به د قوم لپاره د ملک لپاره انتهایی د ناخوښۍ او ډېر بد حالات به منځته راشي خدا نخواسته الله دې نه کړي چې بیا زموږ د جمهوري نظام دې ته څه غټه صدمه او نقصان ورسي. عبدالله تا به کتلي چې زموږ د وطن کې بلکې موږ وایو چې زموږ د وطن حکمرانان او واکداران هم وایي او بهر دنیا هم وایي او زموږ اسټابلیشمنټ خو بار بار په دې خبره کې راځي چې د اسټابلیشمنټ اوس د وطن د پالیسۍ په حواله باندې څه کار دی د هغې خو یو ډیوټي ده خپله ډیوټي به کوي خو زموږ ادارې هم وایي چې زموږ لپاره سی پیک د مرګ او ژوند مسله ده په دې کال کې په دې 2020 کې سی پیک باندې هم کار روان دی خو په هغه انداز باندې نه دی کوم انداز باندې چې په تېر حکومت کې څه محسوسوي چې سی پیک دلته څه پیدا شته دا یو عالمي ایشو ده او دا خلک یې دا مخالفت ولیکي عبارت خصوصي توګه باندې امریکا لګیا ده د سی پیک د پیل کولو لپاره هغې منصوبې ذهن څه وایي موږ ته به یې څه کوي مقام ته به یې څه کوي سی پیک یو ډېره اهم منصوبه ده او چونکې بین الاقوامي سازش د دې په شا باندې شته ځکه چې په تېر شوي حکومت کې په دې باندې ډېر په تیزۍ سره کار روان و آقا شانکار اوس نشته د هغې غټه وجه هم دا ده چې لکه انډیا شوه یا اسرائیل شو یا امریکا شوه دا نو دوی نه غواړي چې لکه پاکستان دی په خپلو پښو ودرېږي او د پاکستان او د چاینا چې کوم تعلقات دي چې دا د دغه شان مضبوط پاتې شي. مولانا صاحب تاسو به ګورئ چې یو اهمه ایشو د طالبانو مذاکرات دي دا یو عالمي مسله ده خو زمونږ په خطه باندې او زمونږ په دې وطن باندې د دې خبرې یو اثر دی که امن راشي په افغانستان کې د هغې به موږ ته ډېره فایده وي د طالبانو په عالمي سطح باندې مذاکرات شروع دي هغې هم رول لوبوي هغې کې پاکستان هم رول لوبوي ایران هم رول لوبوي دغه رنګې افغانستان خپل چې ګورنمنټ دی کوم هغه رول لوبوي طالبان پکې خپل رول لوبوي یاره د مذاکراتو نه تاسو مطمئنې شئ دی به څه نتیجه راوځي طالبانو تحریک چې کوم مذاکرات په قطر کې وشو او بیا د هغې نه پس دوباره پاکستان کې وشو بیا دوباره قطر کې وشو او د هغې په نتیجه کې چې کوم ماحول جوړ شو د افغانستان او پاکستان او د امریکې ترمنځ او د ټولې نړۍ ترمنځ نو دا مذاکرات د افغانستان د امن لپاره ډېر مهم دي او ډېر ستر دي دې مذاکراتو په نتیجه کې دا خبره ټولې نړۍ ومنله چې د طالبانو وجود د ټول نیټو فورسز راغونډ شو او ختم یې نه کړ ټول دنیا افواج راجمع شو او افغانستان کې هم قایم نه کړ د ټولې دنیا فورسز هلته کې د غزې حکومت دشمنۍ چې کوم کوي هغې سټیبل نه کړ او امریکې خپل افواجو انخلاف وکړله او لګیا دي هغې لپاره یو پروګرام هم جاري کړ نو دې مذاکراتو کې یقینا چې د طالبانو کامیابي ده او د افغانستان د امن لپاره هم ښه اثرات به انشاءالله مرتب شي او دا مذاکرات چې مخکې لاړ شي او په دې مذاکراتو کې چې کوم خصوصا د پاکستان رول دی چې پاکستان دغه شان د خپل رول مخکې ولوبوي چې په افغانستان کې امن راشي او پاکستان کې به د هغې په نتیجه کې هرومرو امن راځي او خوشحالي به راځي ځکه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې داسې یو ځای دي د دوی نظام سیاست او معیشت او معاشرت ډېر یو ځای دی په یو پوله باندې پراته دي چې افغانستان کې پایدار امن راشي پاکستان کې هم ورسره خوشحالي راشي. کتونکو څنګه چې تاسو ګورئ په افغانستان کې امن در حقیقت په پاکستان کې امن دی سی پیک چې موږ کوم یادو که افغانستان کې امن راشي د سی پیک منصوبه به ډېر زر خپل تکمیل ته ورسي یو بله ډېره اهمه ایشو چې هغه عالمي ایشو ده هغه د امریکې انتخاباتو چې په دې کال کې وشو په
هغې کې ډونالډ ټرمپ صدارت ختم شو او د هغه نه الیکشن جو بایډن وګټو. مولانا صاحب څه محسوسوي چې ډونالډ ټرمپ ځان د امریکې په خلکو مني، ځان په جو بایډن مني؟ پکار چې نوی صدر راغلی وي، هغه اعلان کړی مذاکرات هم روان دي او ده فوري اعلان وکړ چې افغانستان نه مې فوج راغواړم واپس او بیا د عراق نه به نیم فوج واپس راغواړم. تاسو څه خیال دی؟ ټرمپ هر وخت کې عجیبه غوندې فیصلې کړي دي. هغه بس یو مخې ته چې کوم د امریکن قوم په هغې کې فایده وي نو هغې فوري طور هغه بغیر څه د سوچ او وچار نه د خپل امریکنز د خپل امریکي قوم د فایدو لپاره داسې انقلابي غوندې فیصلې کړي دي او دا زما په نظر باندې د امریکي د قوم دپاره ډېره د فایدې خبره نه ځکه چې د امریکي معیشت دې جنګونو د امریکي اقتصاد ته ډېر زیات نقصان په دې بهرني جنګونو کې د امریکي لاسوهنې رسولی دی. د امریکي زیات بجټ په افغانستان او د عراق جنګونو کې خرڅ شوی دی او هلته کې اوس امریکي اقتصاد دومره پرېوتی دی چې هلته کې غربت سیوا شوی دی او دې ډونالډ ټرمپ بار بار د قوم سره دا وعده وکوله چې زه به قوم معیشت مخکې په وړاندې بوځم. د دې نه علاوه چې سیاپامو کومه خبرې وي د سوپیټپامو سره کوم خبره وه هغه ټول هغه د خپل امریکایي قوم د فایدو لپاره دغه عجیبه عجیبه فیصلې کړې وې او زما نظر دا دی چې کوم د افواجو د انخلا د فوزونو د راوستګ واپس د عراق نه او افغانستان نه دا هم د امریکي معیشت د مضبوطولو لپاره په اخر کې دا خبره وکړه چې دا قوم زما نه خوشحاله شي او زما چې کوم ووټرز دي بیا هغه ما نه ووټ راکړي. نه نو په امریکا کې خو چې د الیکشن دا طریقه ده چې یو ځل لاړې نو بس بیا لاړې. د پاکستان د جمهوریت او د هغې د جمهوریت خو ډېر فرق دی. خو تاسو وایئ چې دې دا خبرې د قام د امریکایي قام د پیدې لپاره چې کوم کارونه دي نو دا ته څه محسوسوې چې د امریکایي قام د پیدې لپاره که نو بیا خو د پاکستاني قام په شانتې شو امریکایي قام چې هغې د پیدې کارونه کړي ووټ یې هغه له ورنکړه جو بایډن له ورکړي یا دا خبره بیا مصدقه شوه چې دا د دانلۍ دا ټوله سلسله چې کومه شروع ده دا صرف په پاکستان کې ده او پوره دنیا کې بیا د هغې په شا باندې واقع چې اسټابلیشمنټ او خصوصي ملټري اسټابلیشمنټ مهاجرت سره کتونکو زموږ د کلاړي وزیراعظم متحدین یو کلاړي دی بس په چې زړه نه راغلي هغه یې کړي دي د حکومت او د کرسۍ د اقتدار چوکۍ دا هم د لوبو هغه میدان ګڼلی دی. د امریکې چې کوم انتخابات یوازې زموږ نه د ځمکې او د اسمان فرق دی. په پاکستان په انتخاباتو کې او د امریکې په انتخاباتو هلته دا خو لکه یو ایډمیټډ ټیکس دي چې هر ځای کې چې کله یو دوه فریقه ولاړي الیکشن ته نو هر فریق چې الیکشن بیلي هغه خامخا چغې وایي چې الیکشن کې دانلي شوې ما سره زیاتې شوې نو هغه خامخا ځکه هغه سره بله څه لار نه وي نو دا خو ښکته د ویلیج کونسل سیټ ته ولې وانلې نو په هغې کې هم خو هغه یو معمولي سیټ چې په هغې کې هم یو سړی الیکشن بیلي نو هغه هم چغې وایي چې بهي ما سره دوکه شوې وه تر څو پورې چې د امریکې د الیکشن په حواله سره خبره ده نو ډونالډ ټرمپ چې کومه فیصله کړې وه د افغانستان نه چې کوم د فوج راوغوښتو نو دا فیصله خو د مخکې هم کولی شوه دا وروسته یې دې دپاره کړې وه چې د قوم حمایت ماته حاصل شي د انتخاباتو د هغه لالچ دپاره یې دا فیصله کړې وه خو چونکې هغسې ونه شو او د امریکې ډېر پوه خلک چې هغوی ته د خبرې کولو ضرورت هم نشته امریکې والا هغوی یو چینج غوښتو او 2020 کال کې ډېرې زیاتې پېښې مهم پېښې هغه راغلي دي مخې ته. یو اهم څیز چې زمونږ په وطن کې په موږ باندې لګیا دی سره لاس کېږي هغه په دې وطن کې هغه ګراني ده چې هغه د انسان قوت خرید لګیا دی جواب هغې باندې ورکوي. تاسو څه محسوسوئ چې یاره دا ګراني کومه چې په دې وخت کې په دې وطن کې ده د دې په نتیجه کې د عام سړي ژوند څومره متاثر او څنګه متاثر ده؟ مهنګایي طوفان خو دومره تیز او لوړ او اوچت دی چې عام انسان یې د فاقود او خودکشو باندې مجبور کړی دی. موږ آی روز په اخبار کې سهار ګورو چې سره د بچو څلورو ماشومانو سره مور ډاکټر پل لاندې ودانګل. په لاهور کې پلار راولګېدل
خپله بیبي کور والا او سره شپږ بچي حلال کړل او منګوره کې دا وشو پاري پور کې دا وشو یعنې دې میاشت اخبارونو چې وګورئ نو د غربت د وجې او د بېروزګارۍ د وجې دومره قتلونه وشو چې هغه په 2020 کال د مخکې نه وشي د دې مهنګایي طوفان او د حکومت د مهنګایي د نه کنټرول په وجه باندې ډېر انتهایي ناګفتبه حالات منځته راغلي دي او هغه سپین پوش خلک هغه دیاړي مال خلک چې هغه د یوې ورځې مزدوري د هغوی وي او د لس ورځې هغه بیا هغه یوې ورځې هغه خوراک کوي هغوی به څو لسه ویسي هغوی به کور ته څه راوړي هغوی به علاج معالجه څه وکړي د 2020 کې چې کوم طوفان د مهنګایي او ګرانۍ راغی نو زما په خیال د پاکستان په تاریخ کې دا د مهنګایي او د ګرانۍ ډېر اوچت انډیکس او اشاره وه د دې سره سره په دې 2020 کې په جنسي درندګۍ د ماشومانو سره ډېر لوی واقعات وشو د 2020 کال به په دې بدو نظرونو سره کتلی کېږي چې په دې کې انتهایي د ماشومانو سره د جنسي تشدد د جنسي درندګۍ واقعات منځته رالل او د بله مرغه زموږ په قانون ساز ادارو کې هغه قانون سازي مخې ته رانغله هغه جوړه نه شوه چې دې جنسي درندګانو ته سرعام پالیسي ورکړی شي زموږ محترم وفاقي وزیر علي محمد خان ډېره په نره قرارداد پیش کړو په قومي اسمبلۍ کې منظور شو چې څوک په جنسي تشدد او درندګۍ کې ککړ شي هغوی ته دې سرعام پالیسي ورکړی شي خو د بده مرغه افسوس سره یم چې اوسه پورې هغه قانون سازي ونه شوله دغه شان چیرمین صاحب په 2020 کال کې تاسو په آغاز کې خبره کوله چې زموږ په علاقایي سیاست کې د تحریک انصاف او د پاکستان مسلم لیگ منځ کې چې کوم اختلافات د محترم MPA صاحب حاجي جمشید خان مومن او د محترم MNA وفاقي وزیر علي محمد خان صاحب منځته راغلي دي نو دا زموږ د 2020 کال د پاره ډېر نیک شګون لري په دې کې د دوی اختلافات دې حده پورې ورسېد چې په جلاله کې جګړه وشوله په نورو ځایونو کې ټسل مخې ته راغی او اوس هم یو عدالتي جنګ روان دی او دې عدالتي جنګ انجام به مخې ته سي د دې دواړو فریقینو د دې دواړو پارټو د مشرانو او د دې د کارګرانو منځ کې په زړونو کې څومره تعصبات راځي او بیا مخکې د دې څه اثرات پر علاقایي سیاست مرتب کېږي نو دا هم یو د 2020 کال یو عجیبه غوندې او غټه مهمه مسله وه تاسو پکې خپل محنت او کوششونه او هغه کړي دي په دې دواړو فریقینو منځ کې مخکې تاسو جرګه راوچته کړې وه چې بیا د 2020 کال نه پس چې کوم راروان دي 2020 کال چې په آغاز کې تاسو دا خلیل دوی منځ کې ختم کتونکو تاسو زما د مېلمنو خبرې اترې لګیا دي د 2020 کال په مهمو پیښو باندې ګورئ کتونکو زه دا خبره ډېر په افسوس سره وکړم چې زمونږ د دې ځای دوه سیاسي مهم ګوندونه چې دواړه دې وخت کې د عوامو نمایندګي کوي د هغې د مشرانو یا د هغې د کارکنانو جګړه صرف په دې ده چې هغې بورډونه ولګوي په خپلو کارونو باندې اول خو زه د حکومت نه به دا اپیل کوم چې په دې 2021 کال کې کم از کم یو داسې قانون سازي جوړه شي چې یاره د بورډ ته ضرورت نشته یو سړي کار کړی دی هغه فنډ راوړی دا د کوره نه راوړي دا د عوامو د ټکسونو پیسې دي بس راوړي بیا بورډ ته څه ضرورت دی چې هلته به زه لیکم علي محمد خان هلته به لیکم مولانا محمد قاسم هلته به لیکم بدل رباني ایډوکیټ هلته به لیکم امداد خان هلته به لیکم جمشید خان دې ته به څه ضرورت دی چې اول خو داسې د منځه لاړ شي دویم زه به همدردانه اپیل دا کوم چې زما د دواړو مشرانو ته چې دې کې ما یو ټرای کړی یم دا کوشش مې کړی یم دی بیا به هم کوشش کوم چې داسې زه دې د خپل میندې یو شي او زما په خیال چې زه یم د پوره قام ته دې نه یو داسې پیغام او میسیج ورکړي چې د دوو مختلفو سیاسي ګوندونو مشران چې عوامي نمایندګان دي سیاسي سټایل جدا دی د خبرې انداز جدا دی پارټۍ جدا دي نظریه جدا ده او په عوامي خدمت کې په یو پیج دي او دا زه وایم چې دا موږ کوم د یو پیج چغې وو یو پیج خبرې دلته یوازې نه په دې پوره وطن کې او خاص کر په دې صوبه کې مین ته راوړو چې زموږ MPA صاحب دی هغه ته انټي کرپشن نوټس ورکړ انټي کرپشن هغه وغوښته او هغه په هغې کې پیشي مو شوه بیا د بده مرغه د انټي کرپشن چاپمار پارټي د هغه حجرې ته راغله د هغه حجره باندې چاپه وواله او د هغه د ګرفتارولو کوشش یې وکړ هغې نه پس هغه عدالت
ستا په خیال باندې دا د دې علاقې دپاره او د دې علاقې د سیاست دپاره او د عوامو دپاره ښه خبره ده چې یو الیکټډ ایم پی ای چې په هغه څه ثبوت نشته لا هغه ته تر اوسه پورې چارج شیټ نه دی ورکړی شوی او انټي کرپشن یو اداره چې هغه راځي او هغه بې ځایه تنګي او د هغه په اجرا باندې چاپوي او هغه صرف او صرف د انکوایري دپاره په زبردستۍ بوځي او هغه دې ته جوړ کړي چې هغه عدالت ته لاړ او د دې او د ایمان په سیاست باندې او بیا زموږ د علي محمد خان په سیاست باندې بیا د پي ټي آی په سیاست او بیا د مسلم لیگ په سیاست باندې دا خبره موږ مخکې پروګرام کې کړې مو ما ډېر تفصیل کې جواب درکړی نو تر څو پورې چې دا انټي کرپشن د هغه خبره ده نو د کاروایي نو باقاعده ایم پی ایس یې پکې دوه درې پیرې تاجري کړې مو بیا یو پیره دوه اتلم نو د هغه دا ایم پی ایس یې دا خپل تحفظات وو چې تاسو ما له ریټن داسې څه ثبوت راکړئ چې زه وګورم چې په ما څه الزامات دي نو په دغه وجه به هغه بیا نه تلو بیا انټي کرپشن ولا راغلي وو بیا یې د هغوی په اجرا باندې چاپه اچولې وه بیا کله چې انټي کرپشن والا پرې چاپه وغورځوله نو کارکونان یې راله او باقاعده هغوی لاړه انټي کرپشن دفتر ته هغوی ته یې هلته حاضري وکړه او اوس ریسنټلي های کورټ کې زما خیال دی ریټ پیټیشن جمع کړی دی انټي کرپشن خلاف او های کورټ د انټي کرپشن نه باقاعده ریټن جواب غوښتی دی چې تاسو سره تر څو پورې یو ټول ثبوت نه وي نو تاسو به لکه سړي ته لاس نه اچوئ نو بس های کورټ کې اوس کیس روان دی انټي کرپشن وال نه جواب غوښتی هغوی به خپل جواب ورکړي چې په دې څه الزامات مولانا صاحب 2000 کې تاسو کتل چې یو ډېر اهم څیز چې په تېر حکومت هم د پي ټي آی په صوبایي حکومت کې اوس هم ادارو ته چې اداره دراصل د ریاست د ریایي سربانې د لاس کې خلو لپاره چې کوم ځای کې ریایي سرکشه شي او قانون ماتې بیا د هغوی د لاس کې خلو لپاره ادارې دونه خودسره جوړول چې څنګه په دې حکومت کې جوړ کړي پولیس کوم ځای ته احتیاط لاړه بغیر سرچ وارنټه پردي کور ته ورتلل بغیر لیډي کانسټیبلز پردي کور ته ورتلل بیا د دې سره تاسو ګورئ زموږ انټي کرپشن ورته کې اداره انټي کرپشن یو پیرا یو ډېر پوه سړي سره خبره کوله هغه ته وایي چې کوم ځای کې کار کوي هغه ځای کې هغه ځای د انټي کې کټ کوله کرپشن سره یو داسې بدنامترینه اداره انټي کرپشن عمره بدنامترینه اداره په پاکستان کې بله نشته هغې ته دونه اختیار ورکول بیا زموږ لا ګورئ ایډوکیشن ته اختیار او استاد دی دوست پیرمونه راغلی دی دغه شان دي ته راځه که ګورې نو وابېله چې کوم اختیار وکړه شوی نو درې اختیارات دې محکمو له او دې ادارو له دونه ورکول پکار چې هغه رعایه په جړه باندې مجبوره کړي ستاسو چیرمین صاحب د ټولو ادارو په پاکستان آئین کې خپل کارونه مختص دي هغه خاص دي او هر اداره دې د خپل د هغه چوکاټ نه بهر نه وځي انټي کرپشن کې هم ټول بد خلک نه چې په اکا دوکا پکې داسې راځي دغه شانتې محکمه پولیس خو د حکومت عوام دوست جوړ کړي دي بیا هم د بده مرغه د تاکال واقع مخې ته راغله ستاسو خبره کې ډېر وزن شته چې کوم حدود او قیود دي د ادارو دپاره چې دا هغه د هغې نه ونوځي او چې کوم زیات اختیارات چې هغه اختیارات دوی له ورکول نو پکار هغه مخکې چې کوم آیینو او هغې کې چې کوم اختیارات هغه کافي وو د زیات اختیاراتو د ورک له وجه ادارې بالکل خپل حدودو تجاوز کوي او د قوم دپاره د یو مسلسل د عذاب مخ ته یې کسان کتونکو دا خبره ستاسو د مخې ده چې زموږ موجوده د پي ټي آی حکومت چې قدمونه به داسې اخلي چې د وطن په د پیدې دپاره د قام د پیدې دپاره دا موږ قدمونه اوچتو خو د بده مرغه مسله داسې ده چې ادارې شوترې بېمهار شوې ادارو ته خپل کار کول دي او هغه د آیین دننه چې هغې ته کوم اختیار دی هغه کار وکړي او د ادارو بنیادي کار ګوډ ګورننس دا خلکو ته ورکول دا د ادارو کار د ادارو دا کار نه دی چې رعایا د ریاست نه بدزنه کړي د رعایې او د ریاست د ادارو په منځ کې خلیج پیدا کړي
او خلک د وطن او د ملک او د ریاست ادارو ته ګوري او د هغې ته د نفرت په نظر باندې ګوري او هغې ته خواته ورتلل د ځان لپاره عیب ګڼي. ګورئ زموږ لپاره خو مثال شته، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تاریخ کې بنده راولي او مخې ته کېږي چې تر کوم حده پورې هغې ادارې چې راکمې جوړې کړې اوس په دې جدید دور کې کومې روانې دا ټولې د هغه د دور جوړې شوې ادارې دي چې دغه ادارې په هغه ټیم کې څومره عوام دوسته وي او څومره به یې د خلکو سره همدردي کوله. د پښتو پوینټ ټي وي په دې خپرونه کې چې کوم زموږ کوشش و په مهمو ایشوز باندې او په مهم پیښو باندې تاسو خبرې اترې زما مېلمنو واورېدې. ټولنکو د مولانا عبدالله جان صاحب شکریه ادا کوم چې زموږ پروګرام ته راغلی، موږ سره مېلمه شوئ، خبرې اترې مو کړې. عبدالله شکریه ادا کوم چې زموږ پروګرام ته راغی او په اهمو ایشوز باندې خبرې وکړې. کتونکو تاسو زموږ خپرونه وکتله 2020 کې چې کومې مهمې پیښې وې په هغې حواله باندې زما مېلمنو تاسو سره خبرې اترې وکړې. په راروانه خپرونه کې به یو ځل بیا د یو بلې نوې موضوع سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. زه به د 2021 کال په راتګ باندې ټولو پښتنو ته د لر پښتانه دي که هغه د بر پښتانه دي او که هغه مسافر پښتانه دي مبارک مو شه. 2021 کال دې سره خپل کوربه بختالله جان حضرت ته اجازت ورکړئ. خپل ځان خیال ساتئ، ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.